بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا کلام او هغه وضاحت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. راځي چې کلام وورو. عبدالرحمن بابا د عشق په باره کې وایي که څوک یار په جهان غواړي یار دی دا که د جهان سنگار دی دا. عبدالرحمن بابا د عشق په باره کې وایي چې عشق یو ډیر بهترین ملګری دی. د عشق له برکته د دنیا ژوند کې ښکلا پیدا کیږي. که چېرې عشق نه وی نو د دنیا خوند به نه وی. خیال د زلفو یې زما تر زړه چاپیر شو یا تر گنجه چاپیر شوی مار دی دا. داسې ویلی کیږي چې د ځمکې د لاندې خزانې دي خو د هغې خزانو د پاسه ماران دي چې څوک هغه خزانو ته نه پرېږدي. عبدالرحمن بابا وایي چې دغه رنګ د خپل محبوب عشق هر وخت زما په زړه کې وي او دغه عشق له کبله زما په زړه کې د دنیا د فضولیاتو سوچونه نه راځي. دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی د جملو مخلوقاتو پلار دی دا. عبدالرحمن بابا وایي چې الله تعالی د دنیا د عشق له کبله آباده کړې ده. که چېرې دغه عشق نه وی نو دنیا به نه وه. دې دپاره مونږ عشق ته د ټولې دنیا پلار ویلی شو. د ټولو مخلوقو پیدا کېدو وجه ورته ویلی شو. تر عشق غوره بل څه کار په جهان نشته، تر همه کارونو غوره کار دی دا. عبدالرحمن بابا فرمایي د عشق نه غوره او بهترین کار بل په دې دنیا نشته. دلته چې څومره کارونه دي د دې ټولو نه ښه کار همدغه دی. د دنیا د کارونو ټول دارومدار په عشق ولاړ دی. همدغه جذبه ده چې د سړي زړه او دماغ نه ویره او یره لرې کوي او داسې کارونه وکړي چې دنیا ورته حیرانه شي. لکه علامه اقبال چې په خپل شعر کې ویلی دي بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بے له عشق روزګارونه واړه پوچ دي که روزګار دی خو بهتر روزګار دی دا. عبدالرحمن بابا وایي چې د عشق نه بغیر نور څه کارونه هم دي ټول فضول دي. د ټولو نه بهترین کار عشق دی، د الله د رسول او د دین عشق. هیڅ بلبل به د ګل نوم اخیستی نه و که خبر وی چې ګل نه دی خار دی دا. عبدالرحمن بابا فرمایي یو بلبل به چرې هم ګل سره مینه نه وی کړې او د ګل نوم به یې نه وی اخیستی. که چېرې هغه ته دا پته وی چې زه کم ګل سره مینه کوم دا ګل په حقیقت کې ښکلی ګل نه دی، تک تور تیره ازغی دی. دغسې عشق هم د ګل په رنګ ښایسته ښکاري خو ولې دا د ازغو نه هم ډک دی. بیا راتله و دې جهان ته بل وار نشته وار دی دا. عبدالرحمن بابا وایي چې یو ځل د چا سترګې د مرګ په خوب پټې شي نو بس هغه خپل دوار خپل لمبر تیر کو واپس بیا دې دنیا ته نشي راتلی. د هر انسان دنیا ته د راتلو صرف یو وار دی، د بل وار موقع ورته په لاس نه ورځي. مطلب ته دې نه فایده اخیستل پکار دي. د حباب عمر دی وګوري چې څو دی که څوک شمار کاندي د عمر شمار دی دا. او عبدالرحمن بابا فرمایي که چېرې څوک د دې دنیا د عمر شمار کول غواړي نو هغه دې د اوبو په سر پوکڼۍ ته وګوري چې د هغې څومره عمر دی. یعنې د اوبو په سر پوکڼۍ یو 2 لحظې عمر لري چې د اوبو په سر ګرځي او بیا د سترګو په رپ کې ماته شي او ختمه شي. د مجنون صورت په زړه که رحمان ګوره ستا په عشق کې هسې خوار و زار دی دا. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ای زما محبوبه که ته شرې ما کتل غواړې نو د مجنون په شکل مې وګوره. هغه به د لیلا د دیدن دپاره در په در خاورې په سر په صحراګانو کې ګرځېدو. داسې زه هم ستا په عشق کې خوار و زار یم، در په در دیکې خورم هیڅ قرار مې نشته تر هغې پورې چې تر څو مې ستا دیدن نصیب شوی نه وي. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او هغې وضاحت ته سره مې شعر کو. اجازت غواړم د الله په امان.